بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. د 71 نمبر صفحه کې د خبر واحد د حکم نه وروسته دی وایي شروط حجیة الخبر. د خبر واحد شرطونه څه دي؟ څه شرایط لري؟ وایي ویکون الخبر حجة بشرائط فی الراوي. وایي خبر واحد چې د حجت دی په څه شرطونو سره چې شرایط په راوي کې پوره وي. هغه شرایط څه دي؟ هو وهي 4 څلور شرایط. څلور شرایطونه څه دي؟ عقل، ضبط، عدالت، اسلام. دا به وایي په راوي کې موجود. اول العقل وهو نور یدرک به. دا یو داسې نور دی چې عقل هغه داسې نور دی چې ادراک کېږي په هغه سره ما لا یدرک الحواس، چې حواس هغه شی نشي لیدلی. یعنې عقل یو داسې نور دی چې هغه حواس د هغه ادراک نشي کولی. والشرط او شرط چې دی، شرط په دې خبر واحد کې الکامل منه، شرط یعنی کامل عقل به وي. وهو عقل البالغ، هغه عقل د بالغ دی. شرط کامل اصل کې داسې دی العقل الکامل منه هو عقل البالغ. عقل کامل چې دی هغه عقل د بالغ دی، یعنی د نابالغ سړي د یو خبر واحد حدیث د نابالغ نه قبلي. دویم الضبط وهو سماع الكلام حق السماع. ضبط هغه ته ویل کېږي چې اورېدل د یو کلام په حق اورېدلو سره، یعنې داسې نه چې ته یو خبره واورې بیا د هغه نه وروسته ستا په ذهن کې اختلاط وي، خبره یو رقم وي تا بل رقم ثبت کړې وي د ذهن سره. وفهمو فهم د دې ضبط بمعناه الذي اريد به، په هغه معنا سره دی چې کم غوښتل شوی، یعنې کم څه چې بیان سوي ضبط چې څه رقم استاد بیان کړي ته هماغه د خولې نه هغه تا اورېدلي او هغه رقم دي ځان سره ضبط کړي. وحفظه او حفظ دا والثبات علیه ثابتوالی په او مراقبت مذاکرتي او خیال ساتل دا په مذاکره سره د هغه یادول. یعنې ضبط هغه ته ویل کېږي چې ته یو خبره واورې لکه څرنګه چې هغه کړې ده ته هماغه رقم واورې. نو دویم شرط د خبر واحد د راوي دپاره چې دا راوي کې به عقل وي او ضبط به وي، خبره به یې څه اورېدلي. دریم العدالت و عدالت. عدالت بیا څه ته وایي؟ وهي الاستقامة في الدین، او هغه عدالت هغه ته چې استقامت په دین کې وي. والمعتبر کمالها، او معتبر وي کمال د هغه، یعنې د استقامت په دین کړی وي. حتی اذا ارتکب کبیرة، تر دا ټیمه که چیرې دی مرتکب د ګناه کبیرې و، یعنې دا راوي کې داسې یو عمل و چې هغه ګناه کبیره کول، لکه مثلا سبا دروغ ویل یا چغلګري کول بل مسلمان، یا دا رقم منافقت کول یا ګیره خریل. داسې ډېر عمل دي نن سبا الله رب العالمین انسانان مسلمانان ترې نه وساتي. اکثره داسې ګناهونه دي چې بیخي صغیره ګناهونه ختم شوي دي، ټول کبیره دي. او اصر علی صغیرة سقطت، یا د اصرار همیشه تو پر وړوکې ګناه باندې هم کوي، نو سقطت عدالته، د عدالت ساقطېږي او د روایت بیا قابل قبول نه دی. څلورم الاسلام. اسلام وهو التصدیق والاقرار بالله تعالی. اسلام ته ویل کېږي چې تصدیق وکړي په زړه سره او اقرار په ژبه سره وکړي. والاقرار بالله تعالی. نو دې کې ګوره د دوی یو داسې مشکل دی چې مونږ وایو ایمان او اسلام، چې کله یو انسان غواړي ځان مؤمن مسلمان جوړ کړي، نو دی مونږ وایو چې د اقرار او د اقرار سره سره او د تصدیق سره سره به د عمل بالجوارح هم وي. یعنې یو انسان د صرف کلمه په خوله باندې ویلې ده، نو نور چې څه د زړه غواړي هغه به کوي، نو آیا دې ته مؤمن مسلمان ویل کېدلی شي؟ نه. د دې وجې څخه خو د دوی عقیده دا ده، وایي ایمان دا ځان ته یو شی دی، عمل صالح په ایمان کې نه دی داخل. مونږ وایو خو دوی عقیده دا ده چې ایمان دا په یوه حال باندې ولاړ نه زیاتېږي نه کمېږي. مونږ وایو چې ایمان په یوه حال نه دی، ایمان زیاتېږي هم کمېږي هم. یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه. زیاتېږي په طاعت سره چې د الله رب العالمین طاعت او د رسول اسلام په طریقه او لاره باندې ځې، نو ورو ورو زیاتېږي، او په نافرمانیو سره د ایمان کمیږي. دوی وایي نه، چا چې کلمه وویل ایمان یې په یوه حال باندې ولاړ نه کمیږي نه زیاتېږي. د دې وجې څخه خو د اکثره او داسې کسان پکې شته په دې ټولو کې
چې هغوی نه د مانځه خیال ساتي، نه د روژې، نه د زکات، نه د حج، نه د فرایض، نه د الله د حق، نه د بنده د حق، بس چې څه لاس یې په څه بریږي هغه کوي. ولې خو هلته دوی عمل هغه په ایمان کې نه داخلوي. نو دې وجې څخه دی دلته دا تعریف دا کوي. البته خبره دې موافق ده هم نه او تړون هم نه ورسره لري، خو دا تصدیق والاقرار چې د ذکر کوي نو ذهن ته مې دا خبره راغله. نو فلا يقبل خبر الصبي، نه قبلېږي د خبر د کوچني ماشوم، والمعتوه، معتوه هغه کماکل پاگل، والذي اشتدت او هغه چې زیات سي غفلت و غفلت ده، یعنی چې راوي غافلی، والفاسق یا فاسق وي، والکافر یا کافر، نو د روایت هغه نه قبلېږي ځکه دا ضد دی. ويقبل او قبلېږي خبر المرأة، خبر د زنانه، والعبد او دا رقم د غلام، والاعمى د ړوند سړي، لوجود الشرایط د وجود د پیدا کېدلو د شرطونو، یعنی د شرایط د وجې څخه په ده باندې عمل کېږي. 38 نمبر صفحه. وی ثم الراوي في الاصل قسمان، بیا دا راوي په اصل کې دی دا په دوه قسمه دی. اول یو معروف بالعلم والاجتهاد دی، هغه چې معروف علم او اجتهاد سره وي، چې دا علما هم و او مجتهدین هم، کالخلفاء الاربعه، لکه خلیفګان څلور خلیفګان، والعبادله، عبادله یعنی چې په د هغوی د نومونو په سر کې عبد وي، لکه عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، او دا رقم عبدالله ابن عمرو بن العاص، عبدالله ابن مسعود، دې ته عبادله وایي، د څلورو ته عبادله وایي، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود او عبدالله ابن عمرو بن عاص. نو دې وجې څخه دې ته وایي. وایي حکم د دې راوي څه دی؟ العمل بروايتهم اولا من العمل بالقياس، عمل د دوی په روایت سره دا ډیر غوره دی تر عمل په قیاس سره. یعنی دا معروف بالعلم او اجتهاد راوي چې وي، خلیفه اربعه او دا رقم عبادله، څلور عبادله، د دو حدیث چې راغلی دا وایي بغیر د چون چرانه به دا قبلېږي. دویم معروف بالحفظ والعداله، چې معروف په حفظ سره وي، مشهوره په حفظ سره وي، یعنی حدیث حفظ کړي وي، او دا رقم عدالت والا وي. هی 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 یو داسې خبره ذکر کړې وي چې والله العظیم د انسان دا عقل او دا سوچ چې کله یو خبرې ته ووایه، نو یو داسې ذکر د یو خبرې وکړي چې انسان په دې خپل حال باندې تأسف وکړي او افسوس وکړي. د په مثال کې دلته ذکر کړي وای دویم معروف بالحفظ والعدالت وي، که ابي هريره، لکه ابو هريره رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه. دا دوی عقیده خو ستاسو یاده ده، اوس ذهن ته راغله چې د دوی عقیده دا ده، وای ابو هريره او انس بن مالک دا حافظان ولا او عادلان ولا، خو لیکن فقاحت دوی نه درلود. والله العظیم د ابو هريره رضی الله عنه علم او فقاحت د نن سبا په شیخ الاسلام کې نشته. د هغه علم، اجتهاد او د هغه دومره کوششونه په احادیث سره د انس بن مالک رضی الله عنه، نو دا ډیر کم دی، نو دا ډیر کم دی، شته نه، مثال یې نشته. هغه احادیث چې د 50,000 نه زیات احادیث یو څوک روایت کوي د الله جل شانه د رسول صلی الله علیه وسلم، او وخت د الله جل شانه د رسول صلی الله علیه وسلم سره تیروي، او هغه انس ابن مالک چې د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت په کلونه کلونه کوي، نو هغه سره فقاحت او د هغه سره اجتهاد نشته، او ته نن چې د 25مې پیړۍ ستا سره فقاحت شته، نو دا ډېر د یو افسوس خبره، او دا په صحابو باندې غټه بدګماني ده، او د انسان په ګناه کې واقع کېږي. دویم دی وایي معروف بالحفظ والعدالت وي، که ابي هريره رضی الله عنه، انس مالک رضی الله عنهما. حکم د دې معروف بالحفظ والعدالت چې دی، حکم څه دی؟ حکم لپاره شرط دی، د دې وجې څخه دوی حدیث مسرات نه مني. د ابو هريره رضی الله عنه چې کوم حدیث روایت دی، هغه د چیلي په دې غولانځه کې چې شودي وي، لکه مخکې د دې حدیث ذکر مونږ کړی و، ضرورت یې نشته. خبره دا ده حدیث په څه وجه هلته پرېږدي، وایي ابو هريره فقیه نه دی. نو حکم د دې حدیث څه دی؟ ان وافق حدیثه
که چیر موافقت وکړي حدیث د څه سره القیاس د قیاس سره موافقت وو یعمل به په دې سره عمل کیږي مونږ وایو د قیاس سره موافقت بیخي شته نه د الله جل شانه د رسول اسلام حدیث د ابو هريره رضی الله عنه که په عقایدو کې که په اعمالو کې دا قابل قبول دی قیاس ته پکې ضرورت نشته قیاس دی د سره څه وإن خالفوا کچیر مخالفت د قیاس سره وکړي لا یترکو دا نه پرېښودل کېږي الا لضرورت مګر د ضرورت د وجې وایي پرېښودلی شي والعیاذ بالله دا کنه وروسته 38 نمبر صفحه کې البحث الثالث فی الاجماع سبا نه ان شاء الله العزیز هغه درس د اجماع وایو وبالله تعالی التوفیق